د سونې مڼې او د سونې ښایسته مرغۍ. نو د یو وخت خبره ده چې په یو ملک کې د باچا ډېر ښایسته غټ باغ وي. په دې باغ کې هر نمونه ګلونه او هر نمونه د پل فروټ ونې په دې باغ کې موجود وي. دا ډېر ښایسته او ډېر غټ باغ وي. په دې باغ باندې د باچا خپل نوکران لګولي وي چې تاسو د دې باغ خیال ساتئ، او خاص تر کې د دې د سونې د مڼو ونه وه چې هغې مڼې به کله پخه شو نو د هغې نه به د سونې مڼې جوړې شوې. د باچا په دې باندې ډېر خاص تر نظر ساتي چې د دې مڼو نه څوک مڼې پټې نه کړي، ولې چې دا ډېرې قیمتي د سونې مڼې وي. په دې طریقه سره د باچا یو وزیر وي چې هغه په دې باندې نظر ساتي سره د چوکیدارانو. او چې یو سحر کله دا چوکیدار پاسي چې دا مڼې شمار کړي نو کمې شوي وي، باچا ته دا وزیر په غونډه ووایي چې باچا صاحب د ونې نه یو مڼه کمه شوې ده. باچا په دې کله کې اعلان وکړي چې چا ماله د دې مڼو د غل ونې و، زه به هغه له ډېرې قیمتي تحفې او انعامونه ورکوم، خو د دې غل پته ولګوئ. په دې کلي کې خو تا مڼه چا نه پټه کړې، نو د دې د وجې چاته هم پته نه وي چې دا مڼه چا پټه کړله. باچا په دې ډېر پریشانه شي چې په دې طریقه خو به زما دا ټوله ونه ختمه شي، او د دې مڼو دا غل لازمي نیول غواړي. دې خپل یو زوی ته ووایي چې ته په دې باندې چوکیداري کوه. د دې باچا 3 زامن وي. د باچا دا زوی پې چوکیداري وکړي، خو چې سهار شي د ده نه هم چا مڼه پټه کړې نه. دې طریقې سره د باچا دویم زوی چې کوم وي نن شپه د هغه چوکیداري راشي، خو هغه هم په نیمه شپه کې اوده شي او د ده نه هم چا مڼه پټه کړې. دا خبر چې باچا ته ورسي چې 3 مڼې ورکې شوې، باچا ډېر پریشانه شي او په محل کې شور جوړ کړي چې آخر دا غل څوک دی چې پته یې هم نه لګي. د دې درېیم یو زوی پاتې چې دا باچا په نظر کې هغه ډېر نیکمۍ راپاسي وي، پلاره نن شپه به زه چوکیداري کوم چې دا غل هر څوک دی دا به زه رانه سمه، او که هر څه وي زه به دا لازمي تا تپاره نه سمه. خو دا پلار ورته وایي چې ته نیکمه نالایقه چاته بېروزګاره لوپري کوه، ته د دې باغ د چوکیدارۍ ته نه یې. د دې پلار په دې زوی باندې اډو بالکل یقین هم نه وي، او داسې طریقې سره خپل پلار ته یقین دیاني کراو کړي چې ته ماله اجازت راکړه نن شپه به زه د غل کو هر څه وي زه به تاله نه سمه. باچا مجبور یې بله لار ورسرنی باچا وله اجازت ورکړي. دا درېیم چې کوم ځای وي نن شپه د ده په دې باغ باندې ډپټي وي چې زه به آخر دا غل څوک دی دا غل به زه نه سمه، او زه به د خپل پلار په نظرو کې ځان بهتر ثابت کوم. په نیمه شپه کې یو سونې چنچڼه راشي چې هغه اصل کې دا مڼې هغه پټوي. د دې هلک په دې چنچڼه باندې نظر شي چې دا څنګه دا مڼه په خوله کې واخلي او د دغه ځای نه تښتي. دی د تیر را وباسي د کمان نه او تیر په دې چنچڼه باندې وچروي. نو دا چنچڼه خو بچ چې خو د دې یو وزر مات شي. دا هلک چې وګوري دی ډېر پریشانه شي چې چنچڼې خو مڼه ویوړه، خو خیر د دې سونې دا وزر خو ماته میلاو شو. دی خپل پلار ته سحر ووایي چې داسې د سونې چنچڼه وه او دا د هغې وزر دی زمانه بچ وه. دا پلار چې دا وزر ویني چې دا خو ډېر زیات ښایسته وزر دی، اوس دی اعلان وکړي چې ماله دا د سونې چنچڼه که په هر ځای کې وي دا راونسئ، زه به تاسو له ډېر انعام او کرام درکوم. په دې طریقه باچا دا کوم پیله زوی چې وي دی وایي چې دا به زه تاله په هر ځای وي دا چنچڼه رانسم. دی په ځنګل کې روان وي، ده ته یو لومړی ښکاره شي. هغه د خپل په شکار په چکر کې وي دا لومړی ګیدړ. د هلک په نظر شي دی دا لومړی ولي تیر په څراغ کې. نو دا لومړی د ته منت جاري وکړي چې ته ما موله زه به تا ته یو ډېره د راز خبره وکړمه، او چې په کوم کار ته روان وي د هغې دپاره به ستاسو ډېر زیات مدد وکړمه. دی ورته خپله قصه وکړي چې زه داسې د سونې چنچڼه ده او په هغې پسې روان یمه. دا لومړی ورته ووایي چې زه به ستا په دې کې مدد وکړم، خو ته یو لاره ورته سیده کړي چې ته هلته لاړ شه، ډېر ښایسته محل دی، او ته به د هغې په خوبصورتۍ نه دوکه کېږې. د هغې خواته یو بل عام محل دی، ته به د هغې محل کې شپه وکړې، یعنې یو هوټل دی چې په هغې کې به ته شپه وکړې. کوم ځای کې چې رونق دی ته به هغه هوټل ته په غلطۍ هم نه ځې، که نه ته به په هغې هوټل کې ګیر شې. دا هلک د دې لومړي دا خبره ومني، خو دا لومړی ژوندی پرېږدي او دې ته ووایي چې ستا ډېره مننه، زه به ستا په خبره باندې ضرور عمل کومه. په دې طریقه دی په دې لومړي بیا هم ګزار کوي، خو دا لومړي ترې وتښتي او ځان بچ کړي. دا هلک په دغه لاره باندې لاړ شي
سیده اخ کې هوټل ته ځان رسوي چې په کوم هوټل کې د لومړي ورته خبره کړې چې ته ما مه وله دی لاړ شي هماغ د خوبصورتۍ باندې دوکه شي او په اخ کې خپلې هوټل کې د ځان له کمره ونیسي نو په هغه کې هر طرف ته ګانې بجانه او ډول ډباټې وي نو دې ته هر سړی خوشحالېږي نو د باچا چې دا کوم مشری زوی وي دی لږ عیاش وي دی هم دغ کې ځای ته لاړ شي چې په کوم کې دا رونق هر ټیم لګي په دې ټیم کې ښه کافي ټیم وشي باچا پریشانه وي چې آخر زوی مې لاړ او غیب شو په دې طریقه باچا خپل دویم چې کوم زوی وي هم هغه راولېږي چې ته لاړ شه د سونې دا چنچڼه ماله ونیسه په دې هم دقې ځنګل ته راشي او دی هم د خپل مشري ورور په شانتې هم اخکې ځنګل ته چې څنګه راورسېد ده ته هم اخکه لومړی میلاو شي او ده ته هم هغه ټوله قصه وکړي چې ته به داسې په دې ځنګل سیده لاړ شه خو ته به په غلطۍ هم اخکې محل ته نه ځې چې کوم ښایسته هوټل دی ولې چې په هغې کې ناچګانه ده او ته به په هغې کې پساو شي د دې نه بهتر دا ده چې ته هغه کوم ساده غونته هوټل چې دی ته هغې ته لاړ شه په هغې کې به تا دپاره ښه وي دا دویم هم غلطي وکړي په دې طریقه باچا دا دریم زوی وایي پلاره ته ماله اجازت راکړه چې زه تا دپاره هغه د سونې چنچڼه راونیسمه دا پلار یې مجبوره شي دی د دریم بچي له اجازت ورکړي چې ځه ته ورشه ټرای وکړه ولې دا دوه خو لاړل او پته یې هم ونه لګېده ښه کافي ټایم یې شوی دی چې کله ځنګل ته راورسي ده ته هم هغه لومړی میلاو شي دا لومړی ده ته ووایي چې ته ماته ډېر ښه او ډېر نیک ښکارېږې زه به ستا مدد وکړم زه ستا څه مدد کولی شم دی ورته قیصه وکړي چې داسې د سونې چنچڼه ده او زه د هغې په تلاش کې راغلی یم او زه هغه چنچڼه څه طریقې سره نیوه غواړم دا لومړی ته هم دغه مشوره ورکړي چې تو داسې په دې لاره سیده ورشه خو هلته چې کوم دوه هوټلې دي ته به په هغه کې چې کوم رونق والا هوټل دی هغې ته به په غلطۍ هم نه ځې که ته چېرې هغه هوټل ته لاړې ته به په هغې کې ګیر شي دا لږ په تو چې ټیک ته دا لومړي ورته یې زما د پاسه کښېنه دی په لومړي د پاسه کښېني او دا لومړي سیده په هوا باندې هغې هوټل طرف ته ویسي چې کوم هوټل دی لومړي ورته خبره کړې او دا په دې لاره درته بار بار نصیحت کوي چې زما په خبره یقین او عمل وکړه نو ته به کامیاب شې هلک وایي چې ډېره ښه ده دی لاړ شي هم اخکه ساده چې کوم هوټل وي هغې ته لاړ شي رونق والا هوټل ته لاړ نه شي ولې چې دی د لومړي په خبره باندې عمل وکړي دی اصل کې نیک دلی په دې طریقې سره دی اخکه ځای ته لاړ شي چې کوم ځای ورته لومړي ښوولی دی په هغه هوټل کې شپه وکړي چې سهار شي دی راپاسي نو بیا لومړي د دا انتظار کوي لومړي د ته یو محل وښایي چې تو دغه محل ته سیده لاړ شه په دغه کې به سپایان چې کوم وي هغه به ټول اوده وي او تو چې کوم محل ته لاړ شي په دې کې دننه چنچڼه ده او خیال کوه سپایان به ټول اوده وي چې هغو ستا په شور باندې پوه نه شي که پوه شو ستا به خیر نه وي محل کې دننه چنچڼه نو پنجره کې به بنده وي چې دا د سونې چنچڼه ده خو د دې چې کومه پنجره وي دا به یو ساده پنجره وي او د هغې سره خوا کې د سونې نورې هم پنجرې دي خو ته به په غلطۍ هم دا چنچڼه د سونې په پنجره کې نه اچې که چېرې تا دا د سونې په پنجره کې واچوله نو داسې ووایه چې تا ځان ته پنده واچوله په تا باندې به کسان راشي او تا به راټینګ کړي دا چنچڼه کې په کومه پنجره کې هم وي ته به دا خاص تر هم په هغې پنجره کې ور اچې دی چې کله د محل ته راشي د حساب کتاب وګوري دا مڼې ټولې د دو په دې محل کې پرتې دا چنچڼه دا مڼې دلته راوړي دا لومړی دی د محل ته یو قسم له دننه راورسوي او دی ټول په خبره پوه کړی چې ته به په غلطۍ باندې هم دا چنچڼه بل پنجرې ته نه ور اچې دې طریقې سره دی هغه محل ته پسه بچ دی بچای راشي او بهر دا لومړی دا انتظار کوي چې دی به ورس راشي د هلک دننه پسه طریقه د ځان بچ کولو طریقې سره دغه محل ته دننه داخل شي چې د ده نظر شي چې دا خو واقعي دغه مڼۍ دې سونې چنچڼې راپټې کړلې یعنې زموږ د باغ نه دا چنچڼه د سونې دا مڼۍ راپټی او دې محل ته راوړي دا چنچڼه هم د پخپله هم د سونې وي او دا د سونې مڼۍ راپټی او خپل د مالک له دې محل ته راوړي دې دا مڼه په یو لاس کې نیولي او بل طرف ته د چنچڼې ته ګوري داسې طریقې سره کوشش کوي چې زه دا چنچڼه د دې ځای نه په څه طریقه وباسم د دې نه مخکې چې په ما باندې څوک راشي دی د پنجرې طرف ته روان شي د چنچڼې ته په غور ګوري چې دا ډېره ښایسته چنچڼه وي او د دې آس پاس ډېرې پنجرې وي دا چنچڼه په یو ساده پنجره کې بنده وي دی وایي چې راشه
دا پنجره خو ښایسته نه ده، دا اسیم د سونې چنچڼه ده او د سونې په پنجره کې د سونې شی ډېر ښایسته ښکارېږي. ته هغه غلطي وکړې چې کمې نه لومړی دې منې کړې چې ته د سونې په لالچ کې نه ځې، خو ته وسې به دغه چنچڼه راوړې. ولې چې په دې محل کې نورې چنچڼې هم دي، هغه به سونې په پنجرو کې بندې دي، خو هغه پخپله هم د سونې دي. نو دا هلک هغه غلطي وکړي چې کم نه لومړی منې کړی دی، دا پنجره څنګه چینج کوي، نو دا چنچڼې ډېرې چغې کوي. په دې کې د محل دا ټول پیرهداران راشي او د هلک راونیسي. د ده سره د تښتېدو بله لار نه دی، باچا ته مخامخ کړي. باچا درته ووایي چې تا زما محل ته راغلی په غلا باندې او تا زما د محل بېعزتي او خلاف ورزي کړله، د دې به تا ته یو سزا میلاویږي چې ته به مرې. دی باچا ته منت زاري وکړي چې باچا د دې څه بله لاره وباسه او ته ما مه وژنه. باچا ورته ووایي چې ټیک ده، د دې یو شرط دا دی چې تو د پلانکي د ملک باچا په محل کې د سونې یو ګوړه ده، که تا چېرې ماله هغه ګوړه راوسته نو زه به تا ژوندی پرېږدم، او شرط پکې دا دی چې تا له به زه د سونې دا چنچڼه هم درکمه. ته د ځان سره د سونې دا چنچڼه بیا وړی شي، ته ډېر خوشحاله شي او راشي لومړي ته هغه قیصه وکړي چې تا زه منې کړم، خو ما بیا هم هغه غلطي وکړه چې د کومې غلطۍ نه تا زه منې کړم، خو ما وکړه. دی ورته اوس ووایي چې د باچا زه په دې شرط پرېښیم چې ته ماله د پلانکي ملک د باچا د سونې یو ګوړه ده، هغه ګوړه راوړه. که هغه ګوړه ته ماله رانوسته نو تا نه به موږ سره کلم کوو. دا لومړی ورته ووایي چې خیر دی، زه به تا هغه ځای ته ومبوځم چې په کوم ځای کې د سونې ګوړه ده، خو ته به هغه غلطي دوباره نه کوې چې کومه غلطي تا په دې محل کې وکړه. ولې چې هغه باچا به ستا نه یقیناً سر کټ کړي، تا له به د خبرو کولو موقع هم رانه کړي چې هغه باچا په هغه ګوړه باندې ډېر زیات مین دی او هغه تشه د سونې ګوړه ده او ډېر تیز رفتار یې دی د هغې ګوړې. دی دې لومړي ته منت جاري وکړي چې زه به هغه غلطي نه کوم، خو ته په څه طریقې سره ما هغې ملک ته بوځه چې زه د ګوړه راولم او ځان ته خلاص کړم او دا چنچڼه خپل پلار له ویسم چې د خپل پلار په نظر کې زه یو ښه انسان ښکاره شمه. ملګرو د دې د دویم پارټ لپاره ویډیو